فلم د ډیرن په نو یو قصه شروع کیږي. یو پولیس والا چې په لوس انجلس ښار کې ډیوټي کوي خو په دې ښار کې عادت نه وي. دلته انسانانو الف اور کو فعلی یو ځای ژوند کوي. یو ورځ په میشن کې یو غل ناڅاپه په ډیرن حمله وکي. د هغه پارټنر نیک په فوټ سټایل کې مصروف وي. تبا ډیرل کور کې د خپلې ښځې سره کافیز کی چې یو وړوکی فیری یې ولیدو. ډیرل ورپسې بار راشي او جارو راواخلي او په هغه حمله کوي. پړوسیان پسې خاندي خو آخر یو ځل هغه فیری په جارو وهي او ختمه یې کی. بیا ډیرل او نیک دواړه پولیس سټیشن ته راشي. د ښار دومره مالدار او صاف سوتره وي چې یوازې مالدار خلک پکې اوسیږي. خو سټیشن کې پولیس نیک ته په ښه نظر نه ګوري ځکه هغه اورک دی او خلک اورک خطرناک ګڼي. ځینې پولیس یې مذاق وړوي او بېعزتي یې کوي. ډیرل هم ورسره خوشحاله نه وي ځکه پیلا د نیک د غلطي د وجې هغه زخمی شوی و. کله چې دواړه یو ځای ډیوټي ته لاړ شي ډیرل کوشش کوي پارټنر بدل کی خو سینیر افیسر د هغه خبره نه ونه مني. نو ډیرل مجبور شي چې نیک سره لاړ شي. دلته پولیس د نیک په شرټ شاته پوسټر چپکاو کی او هغه ته پته نه وي. د دې نه بعد دواړو به سړک د یو ګینګ سره سامنا وشي. بیا دوی یو ځای ته لاړ شي. هلته پولیس اورک وهي او د هغه حالت ډیر خراب کی. ډیرل د نیک نه تپوس وکي چې ته رښتیا پولیس یې که نه. نیک خپله وفاداري ثابتوي او وایي چې زه خپله ډیوټي په ایماندارۍ سره کوم. بل سین کې لار کې یولیونس تلوار وهي په سړک کې چغې وهي او وایي چې ډارک لورډ به زر راځي او اورکونه به کنټرول کی او انسانان به ختمه کی. خو پولیس هغه ونیسي او هتکړي ورته ولګوي. ډیرل هغه زنګولې تلوار راواخلي خو لوکل شریف یې خبردار کوي چې د فوک ټیت ګینګ نومي خطرناک ګینګ نه ځان ساته. په موټر کې هغه سړی ناڅاپه بیمار شي او د الف په جبه کې خبرې شروع کی. هغه وایي چې شیلډ اف لایټ به زر راځي او نیک د خاص انسان دی چې ستا انتخاب شوی دی. نیک دا ټولې خبرې بکواس ګڼي. بل طرف ته های سټاف ډیرل نه انکوایري شروع کی. هغه ورځ چې ډیرل په ګولي لګېدلې وه نیک یو ملزم پسې کوڅه کې منډې وهلي او نیولو ته یې نږدې شوی و. خو ملزم په عجیبه طریقه تښتېدو ځکه دیوال ډیر چواتو او تښتېدل آسان نه و. دلته شک پیدا کیږي چې نیک ورسره مرسته کړې وي. پولیس ډیرل سخت پریشر لاندې راولي او ورته وایي چې نیک الزام ومني او د ارکونو سبقاوي کوي او ځان ته ډیر لوی ګڼي. نیک سمدستي پوهې شي چې دا فیډرل ایجنټ دی او خاص د دوی دپاره راغلی دی. بل طرف ته په موټر کې ډیرل کوشش کوي چې نیک د خبره ومني چې قاتل د زغالویلی و. ډیرن هغه په د خپلې لور مثال ورکي خو پلان یې فیل شي. نیک ورته وایي چې هغه ته پته ده سټیشن کې څه دمکي تاته میلاو شوې ده. همدې وخت کې د ماجیک ټاسک فورس افسران یو سوالګر نه پوښتنه کوي. د شیلډ اف لایټ باره کې دې تپوس وکوي خو هغه چوپ وي. افسر په غصه کې د هغه سر په میز هوهي او د هغه د سر شاته یوه عجیبه نشان ښکاره شي. بیا الفه دې ته په آرام تپوس وکي. تاته د انفرني باره کې څه علم دی؟ انفرني د باغي الفانو یو خطرناک ګروپ دی چې غواړي 3 جادویي لختې په زور ډارک لارډ بیا راجوانده کي. افسران د لیلا تصویر وښیي. هغه یو برایټ دی او د انفرني مشره ده. برایټ خلک جادویي لختې ته لاس لګولی شي. ماجیک ټاسک فورس غواړي لیلا ونیسي. هغوی د ټیکانومي یو الف پسې ګرځي ځکه انفرني هم د هغې تعقیب کوي. سوالګر د افسر خبره کټ کی او خبرداری کی چې ډارک لارډ راتلونکی دی. هغه ورته وایي چې دا مانسټر پخوا د جادو کې بند شوی و او اوس د شیلډ اف لایټ ذمواري ده چې ورسره مقابله وکړي. نیکسټ سین کې بیا د یو میشن په وخت دواړه پولیس یو سنسان او خاموش ځای ته ورسیږي چې د موټر نه راکوشي ناڅاپه پیدزي شروع شي. هغوی زر د موټر شاته پټ شي او دواړه یو ځای فایر کوي او مقابله وکړي او کسان بېوسه کی. بیا رو بلډینګ ته دننه شي او په سیړو بره هوخیږي نو هر طرف مات شیان او ویني پرتې وي. آخر کې یو مکمل سوځېدلې لاش ټوپکونه او بمونه ورته میلاو شي. بیا د وینې نخ پسې روان شي. هماره شوټر ته ورسیږي چې مخکې یې زخمی کړی و. لږ مخکې بل سوځېدلې لاش هم وي. ناڅاپه یوه ښځه وویني. د هغې لاسونه براو شي او د رنګارنګ په شان زیلو سره په دیوال پسې انښتي شوي وي. ډیرل سمدستي بیک اپ ټیم ته کال وکي. هماغه وخت کې د بلې کوټې نه آواز راشي. هغوی یوه جینۍ ونی او دواړه په هغې پسې په کوریډورونو کې منډې وهي. جینۍ ډیره تیزه وي. ماتو ذهنونه په اسانۍ هوزي. له کړکیو ټوپ وهي او بهر د موټر له پاسه ټوپ هوه وهي. ډیرل د موټر سره ټکراو شي خو نیک مرسته کړي او دواړه یې آخر ونیسي. خو نیک مرسته وکي او دواړه یې آخر ونیسي. خو ناڅاپه جینۍ یو طاقتور جادویي وسیله استعمال کی. نږدې موټر کې زوراوره دماغه وشي او هر څه تباه شي. کله چې هغوی یې ونیسي بیا ناڅاپه 2 کسان په نظر شي او خپل ګینګ ته کال کی چې زر مدد راولي. نو ډیرل ته معلومه شي چې د هغې سره جادویي لخته وي. جینۍ د الف جبه واهي د مدد دپاره سوال کوي او وایي چې خلک یې پیچا کوي او په دې لختې سره لګېدلي دي. بیک اپ ټیم را ورسیږي. یو پولیس افیسر د لړګې نه ډیر متاثر شي ځکه دا هر خواهش پوره کوي. د ډیرل د خبرداري باوجود هغه دستانې واغونډي او لړګې راوخلي. بهر نیک د جینۍ سره خبرې کوي. د هغې نوم ټیکا دی. هغه ډیره ایریدلی وي او وایي چې زر دلته نه لاړ شو ګنې تعقیب کوونکي به راورسي. بل طرف ته پولیس ټیم په ډیرل پریشر راولي چې همدا ځای کې نیک ختم کا کنه ستا لور به ختم کی. ډیرل حیران شي بیا نیک سره مخامخ شي
او آخر ته پوښتنه وکي چې هغه ورځ به ولې غل پرېښود کله چې زه په ګولۍ ولګېدلی وم. نیک رښتیا وایي چې هغه اصل ملزم نه و بلکې یو بېګناه ځوان هلک و. که پولیسونه یې نیولی و نو مړ کلی به یې و نه ځکه مې پرېښود. هغه د انسانیت دپاره دا کار کړی و. همدغې وخت کې بیک اپ ټیم بهر راوځي او پوښتنې ته یې وکړي چې میشن ختم شو که نه. ډیرل پوهې شي چې دو اصل کې ټیکا نیک او د ټول ختمولو غواړي نو ډایرکټ تماچه راباسي او یو په یو ټول افیسران وهوهي. اوس نیک حیران شي او خپل پارټنر باندې شک وکي تماچه ورته ونیسي. ډیرل ورته هر څه وهوهي چې دو ټول وجلو ته راغلي وي خو نیک په یقین نه کوي. همدغې وخت کې یو خطرناک ګینګ راورسیږي. دو ته خپل ملګري کال کړی وي چې په دې ځای کې جادویي نښته دی نو هغوی وایي چې دا قیمتي طاقت به زمان شي او دلته جګړې طوفان جوړ شي. اوس حالات نور هم خراب شي. بدماش پولیس ته دمکی ورکوي خاص کر نیک ته ځکه چې هغه اورګ دی خو دواړه پارټنران د موټر کې کینی. بدماش د موټر سر ته وخیږي خو موټر نه وغورځيږي نو اوس پولیس هغه ځای نه وتښتیږي. لږ مخکې په سړک باندې د وسلو بدماشانو یو بل موټر راشي او په هغو پسې ولګي. بدماش د زی کوي چې د نیک نه د موټر بې کنټرول شي خو بیا یې سنبال کی. مخامخ ډیرل یو تعقیب کوونکې په سر اوهوهي او مړی کی او بل ډرایور په شاټ ګن اوهوهي نو هغه کنټرول د لاسه وځي او موټر ولاړ گاډي سره وجنګیږي. هماغه وخت جنې پولیسانو ته زاری کوي چې واپس هماغه کور ته ولاړ شي کوم ځای کې هغه ونیو خو دواړه نه پوهیږي چې دا څه غواړي. ناڅاپه جادویي امسا پخپله د هوا ولتا شي او موټر پخپله د ننښتېدلې دیوال سره ټکراو شي. دغه وخت میجیک ټاسک فورس ته پته ولګي چې چا جادویي چړې ته لاس لګولی دی. بل طرف ته بیا انفرني هماغه ځای ته ورسیږي. لیلا د دیوال نه نښتلې جینۍ نه پوښتنه کوي او هغه یې ورته وایي چې غداره وتښتېدلې ده. دا خبره چې هغه واوري نو راینګیډ ایلوز هلته موجود ټول خلک ختم کی. نیک ډیرل ته وایي چې امسا موټر ناڅاپه ځکه ودراوه چې هغه له خپل مالک نه ډیر لرې نشي تللی دی. همدغه وجه وا چې ټیکا ویل واپس ځو. بل طرف ته ایلوانو شاوخوا علاقه باندې چاپې وهوهي خلکو نه معلومات اخلي خو بیا هم انفرني ختم کی. جادویي چړې د لیلا نه لرې نشي پاتې کېدی. دا حالت چې پولیس ویني خپل راتلونکي پلان جوړوي خو ناڅاپه بدماش راشي او د زیپې وکي. نیک د یو کس سره جګړه شي خو به غلطي سره ته دز وشي او هغه وهوهي. ډیرل او ټیکا د هغه ځای نه وتښتیږي خو د نیک خیال شي چې جادویي امسا شاته پاتې شوي. هماغه وخت یو بدماش هغه په لاس کې راوخلي. ناڅاپه زوردار دماغه وشي او د هغه شاوخوا بدماش ټول په ایرو بدل شي. بیا پولیس امسا راوخلي او منډه کوي ځکه چې خلک پسې وي. هغوی د فاک ټیت پارټي ته ورسیږي خو د شور شرابې په منځ کې ټیکا ته ورخشي. ناڅاپه بدماش دزي شروع کی او سخت جګړه شروع شي. اورکس ډیرل د دیوال ته وغورځي او د نیولو کوشش یې کوي خو نیک ورسي او مرسته یې کوي. دواړه بدماشانو باندې سپری کوي او ځان ته اخلاص کوي. بیا جینۍ تلاش کوي او زر تر زره د وتښتېدلو کوشش کوي. وروستی میجیک ټاسک فورس ته پته ولګي چې لیلا همدرل ته د ټیکا په تلاش کې وه ځکه هغې د مړو کسانو نښې پرېښې وي. ګنډو میر شل کله کیږي چې انفرني مشر پسې ګرځي. هغه ته پته ده چې مانسټر د خپلې جادویي امسا نه بغیر کمزور دی. بیا دواړه پولیس د عامو خلکو په شان خپلې کپړې بدلوي کی او نړۍ د بار ته ننوځي. ناڅاپه د وسلو سره کسان نن راشي او د ډیرل نه امسا وواړي خو نیک انکار وکي. همدلته جګړه شروع شي. ټکا یا خبردار کوي چې خطر راتلونکي ده. لا ډزي نوي ختمه شوي چې انفرني ناڅاپه راشي او بدماش حیران کړي. الویس پر خپلو پنجو حملې وکړي او هر طرف ته وینه خوره شي. ټول ګروپ هغو په وسلو او پنجو ختمه کی. د زخمونو علاج کولو وروسته ډیرل شریف ته د مرستي دپاره ټلیفون وکي او شریف ټوپک په لس راشي. نیک هغه ته جادویي امسا وخی. بیا شریف کینډو میر ته کال وکي او هغه ته لوکیشن وغواړي. د خبرو په وخت کې انفرني کال ټریس کولو کوشش کوي چې لوکیشن پیدا کی د ټلیفون تار پرې کی او سیګنل بند شي. بیا ډیرل مجبور شي چې نیک ته هتکړۍ ولګوي او شریف هغه هم ونیسي. خو د ټاسک فورس له راتلو نه مخکې شریف ناڅاپه مړه شي. درې واړه یو سټور ته وتښتي او هلته پټ شي خو لاس یې په هتکړو کې بندوي. په ښه وخت ټکا چابي پوټه کړې وه او هغو خلاو کی. د ډیرل د خبردارۍ باوجود یو وسلوال سړی کړکۍ کې ولاړ وي او همدلته ختم شي. کله چې انفرني راشي هر څه ماتوي او اپراتپلي جوړه کی. ناڅاپه یو موټر په زور سټور د ننه راشي او نیک راخس کی. بل طرف ته ډیرل خپله تماچه د لسه غوزار شي نو هغه راخس کی او نړۍ وي چې په ګولي ولګي. ناڅاپه ټکا د الماري نه ټوپ وکي او تمانچه ونیسي او ډیرل ته یې وغورځوي. بیا د الویس په سر د باهو وهیلي نو هغه ډزې
ودروي. بیا د موټر ډرایور موټر ریورس کی او ډیرل د موټر شاته راکږي. هماغه وخت نیک یو جالي یا ګریل په الویز وغورځوي چې د دشمن خیال بل طرف ته شي. ډرایور موټر تیز وچلوي او هدف په ملبه کې گیر شي. لیلا د ډزو کولو نه مخکې ټکا د هغې د ټوپک اغسترو د پاره د موټر سر ته وخیږي، خو الویز هغې ته غداره هوایي او لاندې وغورځوي. بیا الویز په ډیرل ډزي وکي، خو هغه د شلیفونو شاته پټ شي. په دې منځ کې نیک له ډرایور نه ځان خلاص کی او منډه کی. اوس د ډیرل سره یو ګولې پاته وي، نو هغه په شلیفونو کې د اور اخیستونکي سامان باندې ډز وکي. زوردار دماکه وشي او دشمن زخمی شي. بیا درې واړه له سټور نه وتښتي او ټول سټور اور وخلي، خو بهر یې په ګیر کې د اور کیس یو ګینګ یې راګیر کی او ونیسي. هغوی یې د بدماشانو اډې ته بوزي. هلته د ګینګ مشر ته جادویي امسا وغواړي، خو ډیرل هوایي چې زمون سره نشته. اور کیس په لاتو او په سوکانو دواړو ودرځي، خو بیا هم هغوی جادویي امسا ورنکي. د ګینګ مشر په غسه کې شي، نیک په چاقو هوهي او د ډیرل په سر هم وار وکي او بیا په ټکا عمله وکي او د هغې پرس چک کوي. دا هماغه سړی وي چې نیک مخکې ژوندې پریښی وي او په هغه ورځ چې په ډیرل حمله شوې وه. بیا هغه ګینګسټر زوی تماچه واخلي او په نیک ډز نه کوي، خو ګینګسټر په ډز وکي. بیا ګینګسټر د ډیرل د وجلو تیاری کوي، خو هماغه وخت د کا زر جادویي امسا راخسلي. د امسا په زور اور کیس شاته لاړ شي او نیک بیا ژوندی شي. بیا ډیرل ټکا په غیز کې واخلي او درې واړه له هماغه ځانه وتښتي. په کوڅه کې ټکا ورته ووالي چې انفرني غواړي ډارک لاډ بیا راولي، کوم چې پخوا د دوی د ګینګ سربراه و. لیلا یوه بله جادویي جنې لیغلې وه چې ټکا ختمه کی، خو ټکا امسا غلا کی او غواړي چې د چړي پروټیکټ کی او اصلي مالک ته ونه رسیږي. چې ټکا خپله کیسه ختمه کوي، د هغې په سینه تور تور داغونه ښکاره شي. هغه وایي دا به یوازې د شیلډ اف لایټ په مدد ښه کیږي. هغه کور کې دی چې ډیرل پکې ټکا پیلا ځل لیدلی و. چې د هغې کیسه هغه واولي، نیک سوچ وکي چې درې واړه یو لوی بھوشیوانی حصه دي، ځکه په ماضي کې ډارک لاډ آرک هراو کړی وو. بیا ډیرل رضا کړي او درې واړه هماغه کور ته راشي چیرته چې د پولیس افیسرانو لاشونه پراته وي. هلته هغو وسلې راټوله کوي. نیک یو بم راخسلي، خو پته ورته نه وي چې په کوټه کې دوه کسان پټ دي. کله چې دوی د پول خواته ورسیږي، نو انفرني ورته ریچول کوي. ډیرل زر بل طرف ته د دیوال شاته یو الویس په ډز هولي، خو هغه بچ شي. دشمن د هغه خواته راشي او وسلې ته واخلي. نیک هم ونیول شي، خو ډیرل زر یو درون شی د الویس په سر وغورځوي. نیک هم زر په د الویس په سینه کې ډنډه ورخښ کوي. یو چې مړه شي، نیک بل الویس د کړکۍ نه لاندې وغورځوي او هغه سره بم هم تړلی وي. په خپه پیسې لږ ور وروسته ډیرل دماکه وکي او بل دشمن هم ختم شي. بیا یو په منډه راشي او په نیک حمله وکي. هماغه وخت لیلا هم په ټکا او ډیرل حمله وکي. لیلا ډیره تیزه وي، خو ډیرل په مهنت سره هغه ونیسي او وتړی. بیا نیک خپله وسله پیدا کی او خپل دشمن ختمه کی. آخر ټکا ودرېږي، نیک لیلا قابو کوي او ډیرل تماچی عمله وکي او ټکا جادویي امسا باندې عمله وکي او لیلا هراو کی. وروسته ډیرل ټکا د پول خواته بوزي، خو هماغه وخت لیلا پټه پټه د نیک شاته راشي. هغه زر د نیک د غاړه نکړ تاوی کوي او د بالکني نه لاندې لټکاو کی. بیا لیلا د پول خواته راشي، جادویي امسا پټا کی او په جادو سره ټکا هراو کی. وروسته د ټکا خواته لاړه شي او هغه د پول نغه وبسي. آخر نیک د رسی نه ځان خلاص کی، خو ټکا منت کوي چې ژوند مخ ختم کې او لیلا ورته دمکی ورکوي. هماغه وخت نیک د لیلا په لاسونو ډز وکي، امسا یې د لسه وغورځوي. ډیرل زر امسا راغستلو ته منډه کوي. پلان کوي چې امسا راخسلي او لیلا ختمه کی، خو چې امسا ونیسي هیڅ دماکه ونه شي. بیا معلومیږي چې دی اصل کې یو برایټ دی. بیا ورته ټکا یو سپیل وخی، دغې مدد سره په یو زوردار دماکي سره لیلا ورکشي. وروسته ډیرل پور ته لاړ شي چې ټکا پیدا کی، خو هغه هیڅ ځای نه وي، داسې ښکاریږي چې تښتېدلی وي. هماغه وخت ټاسک فورس هلته را ورسیږي. چې نیک بهر راوځي، نو خیال یې شي چې ډیرل ورسره نشته او شاته پاتې شو. نیک بیا دننه لاړ شي او ډیرل په ملبه کې پروت په ساو وي. هغه یې رخص کی. دواړه د هغه ځای نه بهر راوځي. ټول خلک نیک ته ګوري او د هغې د بهادرۍ تعریف کوي. د اور کیس هغه ډوله چې مخکې نیک ځان نه ژوندی کوي او اوس هغو د برابر پنځر ګوري. په هسپتال کې ډیرل راویښ شي، لاسونو ته هتکړۍ لګېدلې وي او نیک ورسره ناست وي. لږ ور وروسته د ټاسک فورس خلک هم راشي. ډیرل ټول بیان ورکي، خو د جادویي امسا خبره پټ ساتي. وروسته د دواړو پولیسانو ته د نر توپ د پاره میډلونه ورکي چې دوی خلکو ته ګوري، پوهیږي چې ټکا ژوندي ده او د لرې نه مراسم ګوري. او بس که کیسه مو خوښه شوي، نو لایک او سبسکرایب کول مه هیروئ. بیا به په بله ویډیو کې ملاوي.